دا تقوا ناشنا صفت ته چې په انسان کې کله دا تقوا پرته که نه نو د هر کار نه به دې منع کوي، غلط کار نه به دې منع کوي، د حرام کار نه به دې منع کوي، د هغه کار نه به دې منع کوي چې د الله نه یې خوښ. د تقوا داسې یو ناشنا صفت دی. ځکه ورته هغې وي ان کنت تقیه، ته به هله منع شي که ته تقوادار یې. او تقوادار نه نو تقوادار خو والعیاذ بالله داسې واقعي په کوم راغلي چې په مور پسې ورغلي دي او په لور پسې او په خور پسې چې کله د الله د یره ختمه شي. تقوا ډېر یو اوچت صفت دی چې د الله د یره دې په زړه کې وکړه. زه وایم اوس مثال کې یو سړی یریږي یو ځای کې قانون سخت دی، چېرې دلته څوک که دې مړ کړو بیا تا ووجني او که غلا دې وکړو نو سزا درکوي او که دا دې وکړو دا به کوي. یو سړی د قانون نه یریږي یو کار نه کوي، خو تقوادار انسان هغه دی دی په شړه ځمکه باندې پرېږده په شړه چې هلته قانون مانون څه نه وي، خو بیا به هم د ده د لاس نه حرام کار نه کېږي. وجه دا دی چې دی د هغه لوی باچا نه یېرېږي چې هغه د باچایانو باچا دی. د دې ته نه ګوري چې د ملک قانون سخت دی که دې څوک مړ کړو، نه نه، هغه وایي د الله قانون سخت دی، که مې څوک مړ کړو الله له به څه جواب ورکړو، که مې غلا وکړه الله له به څه جواب ورکوم، که مې زنا وکړه الله له به څه جواب ورکوم، که مې حرام ته وکتو حرام مې واورېدو حرام مې وخوړو د دې به ما سره حساب کتاب کېږي. ځکه ورته تقوا را یاده کړه. تقوادار انسان هغه دی. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې هغه اووه قسمه خلک ذکر کړي چې د عرش په سوري کې به ولاړ. یو هغه ځوان دی چې یو ښایسته زنانه ښایست وله الله ورکړی دی او منصب یې موچت دی او نسب یې موچت دی او مال ورسره هم ډېر دی او دې ښځې دې هلک له دعوت ورکړو، دې ځوان هلک له وایي راشه ما سره زنا وکړه، هغه ورته وایي اني اخاف الله، زه د الله نه یېرېږم. دې ته وایي تقوا چې هره لر کولو ده خو بیا هم دی د ګناه نشي کولی. تقوا داسې لکه یوسف علیه السلام کې چې وه. یوسف علیه السلام ځوان هلک دی، ښایسته دی او په نمونو ښایسته، دعوت وله زنانه په خپله ورکړی دی. زنانه معمولي زنانه نه ده، د عزیز مصر ښځه ده، کور د هغې دی، دروازې بندې کړې، یعنی ټول اسباب او لارې ورته اسانې شوې، او بیا هم هغه ووایي معاذ الله، الله دې ما ساتي وي د دې نه، او منډې کړې. دې ته وایي تقوا. تقوا دې ته نه وایي چې په یو ګناه باندې ستا اوس نه رسېږي ته یې نه کوې. خو به لازم دي چې که اوس یو بوډا سړی دی او هغه د اویا اتیا کالو دی، د داسې شهوت شتي نشته، خلک ډېر تقوادار دی، ځان وایي د زنانو لرې ساتي. که ده کې تقوایي او که نه خو ځان به د زنانو نه لرې ساتي. خو تقوا دا ده چې یو سړی په ځوانۍ کې دی، د 20 کالو دی، د 25 دی، د 13 دی، د 40 دی، او دې ځان د زنا نه او د فحاشۍ نه او د فحش کارونو لرې ساتي. دا تقوا ده، د الله د یرې نه یې کوي. یو سړی مجبوره شي یو کار کوي، داسې دینداري نه ده. یو سړي سره پیسې نشته چې فلم وګوري، داسې دینداري شوه؟ نه، یو سړي سره پیسې شتي هر څه برابر دي خو فلم نه ګوري، دا دینداري ده. دا تقوا ده. الله دې موږ کې دا تقوا راولي.